ملا هیبت الله څنګه ولې له خپلو مشرانو خفه شوی دی؟ د طالبانو مشر ته د منسوب ملا هیبت الله د تازه وینا یوه برخه چې زاویه نیوز ترلاسه کړې، نوموړي پکې د خپلې ډلې او علماو ترمنځ رامنځته شوې فاصله تاییدوي او وایي پر دوی د علماو او انتقاد په همدې معنا دی چې د دوی او علماو ترمنځ فاصله رامنځته شوې ده. ملا هیبت الله ویلي ده چې په میډیا باندې لاسخوروي چې ولې مې داسې نه دي کړي او دغه کار مې ولې د شریعت خلاف دی، نو دا خو ماته نصیحت نشو، بلکې دا کار نظام کمزوری کوي. نصیحت خو هغه به هلته وی چې زه او ته سره یو ځای وای. دا د مثبت پر ځای منفي اثرات کوي. دا د نظام پښې سستوي، بې اعتمادي رامنځته کوي. یوه فاصله معلومیږي لکه د علماو او امارت ترمنځ چې یوه فاصله موجوده ده. علما وارون کوي په امارت باندې. نوموړی زیاتوي چې پر دې ډلې هیڅوک د انتقاد حق نه لري او وایي حدیث شریف دی چې که څوک شاه سلطان ته نصیحت کوي نو له لاس څخه دې ونیسي او ورته دې مخامخ ووایي. بلخوا اقتصادي کمیسیون د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د برېښنایي سکنرونو د نصب طرحه منظوره کړې ده. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونت پر ایکس پاڼه راغلي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پر مشرۍ د افغانستان کمیسیون په نوبتي غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي برېښنایي سکنرونو پر نصب د کور او ښار جوړولو وزارت پر اقتصادي طرحې او ځینو نورو موضوعګانو بحث شوی دی. دغه معاونت پر خپله ایکس پاڼه همدارنګه لیکلي چې د برېښنایي سکنرونو د نصب طرحې له مخې به خصوصي سکتورو د عامه خصوصي مشارکت له لارې پر دې پروژې شاوخوا 8 میلیارده افغانۍ پانګونه وکړي.